ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس د بسم الله الرحمن الرحیم په کلمه پیل کړو. تاسو هم ووایاست بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. د موږ تاسو نوی درس د الف حرف دی. الف په کلماتو کې درې غږه لري. کله چې زبر یې په سر وي، او او. دا درې غږه په کلماتو کې څنګه پیدا کولی شو؟ ادیبه وایي الف انار، انار. ادیب وایي انسان، او بیا ادیبه وایي اوبه. یعنی دلته په انار کې الف د غږ کړي، په انسان کې الف د غږ کړي، او په اوبه کې الف د او غږ کړي. اوس یې تاسو وایاست آفرین، شاباس. ډېر ښه مزده شو. د نن ورځې درسم هم دومره و. نور مو په خدای سپارم. د خدای پامان.